دا د یو وړوکي کلي یو ډېره ښکلې کیسه ده. په یو کلي کې د نیر په غاړه یو وړه شانتې جومپړی وه چې په هغې کې یو ضعیفه او بیماره ښځه د خپلې لور ګلالۍ سره به اوسېدله. دوی ډېر زیات غریبانان وو. د دوی د غریبۍ انتها نه وه. ګلالۍ چې په نورو خلکو کورونو کې به کار مزدوري کوله او 2-3 روپۍ به چې وګټلې نو په هغې باندې به هغې د خپلې مور خیال ساتلو او په هغې به 2 وخت ټیمه روټۍ خوړله. کله کله به داسې وشو چې هغې ته به هړو څه کار هم میلاو نه شو او مور او لور په دغه رنګې نهار د شپې اوده شو او همدغه رنګې د دوی د زندګي چلیدله. یو شپه ډېر تیز باران او طوفان و. ګلالۍ د خپلې مور سره په غاړه کې ناسته وه او د مور لګیا وه خیال ساتلو چې په دې کې په نیمه شپه کې د دوی د جومپړۍ دروازه چا وټکوله. ګلالۍ ډېره زیاته حیرانه شوه چې اخر په دې ټیم باندې او په داسې موسم کې اخر څوک راتلی شي. زمونږ کلي کې په دې ټیم باندې خو د چا جرأت نه جوړیږي چې هغه د کوره راوځي. ګلالۍ ته خپلې بیماري مور وویلې چې بچې ورشه وګوره چې بهر څوک دي، کیدای شي څوک ضرورتمند دي، د چا څه څیز ته ضرورت دي. ګلالۍ په یره یره دروازې ته راغله او دروازه یې کولاو کړه. ګلالۍ څه ویني چې په دروازې بلې غاړې یو ځوان زلمی هلک چې د باران د لاسه لوند خوشو او د سر نه وینې روانې وي هغه په ګیټ باندې ولاړو او هغه ورته وویلي چې زما مدد وکړئ، زما ګاډي اکسیډنټ وکړو. ګلالۍ ته هړو څه تپوس ونکړو او خپلې جومپړۍ ته دننه راوبللو. ګلالۍ دې هلک ته یو زوړ څادر یې ورکو چې په دې باندې خپل ځان وچکا او ګلالۍ لګیا شوه د هغه د سر پټۍ شروع کړه چې په اسمان کې به کله بجلي وپړه کېدله نو د هغې بجلۍ سره د دوی په جومپړۍ کې به ټوله رڼا شوله. دغه زلمی هلک ډېر زیات حیران و چې آخر په دومره غریبۍ کې دومره ښه زړه والا خلک څنګه دي. د هغې نه بعد په کور کې څه وریجې پرتې وې چې د هغې نه ګلالۍ کچړي پخه کړه او په 3 حصو کې تقسیمه کړه او دې هلک ته یې هغه کچړي ورکړه. نو دې هلک ورته وویل چې نه جي پهله تاسو وخورئ. ګلالۍ په دې باندې هغه ته لږ غوندې غوسه شوه او په سخت الفاظ کې ورته وویل چې نه، زمونږ په کور کې پهله میلمه روټۍ خوري، د هغې نه پس بیا مونږ روټۍ خورو. چې کله دغې غلک دا کچړي خوړله نو د هر یو نوالي سره د هغه په سترګو کې اوښکې را روانې وې. ولې چې په دې کچړۍ کې د ذایقې نه زیات یو قسم ته خپلوالی او یو قسم ته انسانیت و. دی چې کله دا روټۍ وخوړله نو د هغې نه بعد ګلالۍ دغې هلک ته یو چادر غوندې په ځمکه باندې خور کړو او ورته ویل چې تاسو دلته اوده شئ. د بوډۍ مور د دې ګلالۍ نه تپوس وکړو چې بچې دا څوک دی. ګلالۍ ورته ویلي چې مورې مسافر دی او د چت ضرورت دی ورته، دی به سبا سحر د دې ځای نه واپس لړ شي. نو مور ورته ویلي چې ډېره ښه ده بچې، د انسانیت نه بل غټ څه شیز نشته دی. دا هلک په دغه چادر باندې کېناستو او ګلالۍ د خپلې مور سره سیټ ته کېناستله. دې هلک د ګلالۍ نه تپوس وکړو چې تاسو زما نه څه تپوسونه نه کوئ چې زه څوک یم، زه دې ځای ته څنګه راورسېدم، زه د کوم ځای نه راغلی یم. ګلالۍ هغه هلک ته کتل نه او هغه ته جواب ورکړو چې نه، د دې شي ضرورت نشته دی، ولې چې د انسانیت دپاره د جان پهچان هیڅ ضرورت نه وي. دې هلک چې دا خبره واورېده نو خاموشه شو، ولې چې د دې نه پس د ده سره د دې خبرې جواب نه و. څه ټیمه پورې د دوی په دې جومپړۍ کې خاموشي وه او د هغې نه بعد بیا دوی اوده شولو. کله چې سهار شو او د نور دا رڼا په جومپړۍ باندې راغله نو ګلالۍ سترګې غړې شوې او چې ګلالۍ وکتل نو هغه هلک نو، هغه د هغه کور نه د هغه جومپړۍ نه تللی و. ګلالۍ د دروازې نه بهر وکتلو او واپس راغله، د خپلې مور سره خوا کې کېناستله او همدغه سوچ یې کولو چې دا هلک څوک و، د کوم ځای نه راغلی و او دی به بیا چېرته راځي که نه. همدغه ټیم کې هغه هلک د دی د کلي نه بهر روان خپل کور طرف ته او دغه یې سوچ کولو چې آخر زه دا جینۍ واپس څنګه بیا ووینم. د ده په سترګو کې د دغې جینۍ او د دغې جومپړۍ بار بار یو تصویر جوړېدلو چې کله
نور راښکاره شو پوره طریقې سره او ټول کلی والا راووتل راغون شولو. نو هغه په دغه خبره باندې چرچې کولی چې د ښار یو ډیر غټ امیرزاده یو ډیر غټ د کاروباري شخص زوی چې کوم دی هغه د شپې اکسیډنټ کړی او هغې نه بعد هغه بیا ټوله شپه غیب و. یو کس ډیر د حیرانۍ سره وویلې چې هغه رئیس خان چې کوم د کروڑونو مالک دی تاسو هغه کس یادوئ؟ نو نور ورته ویلي چې ها بالکل هماغه کس رئیس خان چې نوم دی هغه جی. دا ټولې خبرې دغه ګلالۍ واورېدلې. نو دا په سوچ کې لاړه چې آیا بله ورځ شپې هغه هلک همدغه یو کس خو نه و. دی په دې خبره باندې ډېر غور ونه کړو، ډېره توجه یې ورنه کړه او بیا په خپل کار باندې را اموخته شوله. د 3 ورځې پس دې کلي ته سم ډېر او غټ غټ ګاډي راغلل چې د هغې نه ډېر زیات خلک راووتل او هغه سوټ بوټ جامې اچولې وې او هماغه هلک چې کوم د بله ورځې شپې دې ګلالۍ ورته په خپل کور کې پناه ورکړې وه هغه زلمی هلک هم د دغه یو ګاډي نه راووتو. د کلي والا ټول خلک راغونډ شولو او حیرانه شولو چې آخر رئیس خان زموږ په کلي کې څه کوي. په دغه ټیم کې ګلالۍ هم د خپل کار را روانه وه نو هغې هم دا هر څه ولیدل او په خپل ځای باندې قدمونه ودرېدل. رئیس خان سیده د ګلالۍ ته ورغلو او د هغې ته مخې له ودرېدو. د ټیمه پورې دواړه یو بل ته خاموشه کتل. د هغې نه بعد رئیس خان ته ډېر په کلاره تپوس وکړو چې ته څنګه یې؟ ګلالۍ ورته په جواب کې وویلې چې زه ټیک یم. د هغې په جواب کې نه څه قسمه غوسه وه نه څه قسمه حیراني وه، بس یو ساده او صاف او جواب و چې ټیک یم. رئیس خان د خپل یو ملازم ته اشاره وکړله چې هغه سره یو بیګ و چې د پیسو نه ډک و. هغه ګلالۍ ته یې ورمخکې کړو او ګلالۍ ته یې ویلې چې دا د بله ورځې زما د مدد کولو یو شکرانه ده، یو شکریه ادا کوم زه ستاسو د تاسو زموږ د طرف نه قبول کړئ. رئیس خان ورته ویل. ګلالۍ رئیس خان ته هغه د پیسو نه ډک بیګ واپس ورکړو او ورته وویلې چې ماله د دې بیګ ضرورت نشته، ما ستاسو مدد د انسانیت په ناطې باندې وکړو. رئیس خان ډېر زیات حیرانه شولو او هغه ورته وویلې چې دا خو زه ستاسو مدد کول غواړم، ولې چې ما ستاسو حالات ولیدل چې تاسو په کم طریقې سره زندگی تیروئ او په کم مشکلات باندې تاسو د خپل وخت پاس کوئ. ګلالۍ غوسه شوله او په غوسه کې ورته وویلې چې ما ستاسو مدد د انسانیت دپاره کړم، د داسې قسمې پیسو دپاره مې نه و کړی، نه تاسو نه زما د څه شیز غرض و. د ګلالۍ دا خبره چې خلکو واورېده نو ټول خلک غلي شو او د یو بل سره لګیا شو په غوږونو کې پس پس شروع کړل چې دا جینۍ خو ډېره زیاته ډرامې بازه ده. پهلی د دې هلک چې کوم دی مدد وکړو او د هغې نه بعد بیا د هغه د پیسو نه انکار وکړو چې دی په خپل جال کې پسه وکم. دا ټولې خبرې دی کلیوالو د یو بل سره په غوږونو کې کولې او دا ټولې دی رئیس خان او ګلالۍ اورېدلې. نو دې خبرو باندې ګلالۍ په سترګو کې اوښکې رالي او هغه لاړه خپل کور ته، خپلې جمپلۍ ته یې منډه کړې او جمپلۍ ته دننه لاړه. رئیس خان لږ ټیم دپاره دغلته ولاړ، د هغې ټولو کلیوالو مخونه یې وکتل او هغې نه بعد ورغلو جمپلۍ ته سیده د ګلالۍ پسې او د ګلالۍ نه معافي وغوښتله چې زما هرګز دا مطلب نو چې زه تاسو له تکلیف درکم، بلکې ما خو ستاسو مدد کول غوښتل، خو ما نه وه پته چې زما دلته راتګ به تاسو ته مدد نه بلکې نور هم مشکل زیات کی. ګلالۍ ورته په جواب کې وویل چې تاسو ته معافي غوښتلو ضرورت نشته، تاسو هم هغه وکړه چې کوم ستاسو دنیا تاسو له ښولې وه. رئیس خان مسکی شو او تپوس یې وکړو چې ستاسو دنیا تاسو له څه ښایي. ګلالۍ ورته جواب کې ووی چې بې غرضه د بل کس مدد کول. رئیس خان چې دا خبره واورېدله نو هغه نور هم زیات د دې ګلالۍ نه متاثره شو او بیا یې ورته وویل چې ستاسو ته کله هم زما ضرورت وي نو تاسو ماته ویلی شئ. ګلالۍ ورته په جواب کې وویلې چې کله هم زموږ ته د څه څیز ضرورت وي نو هغه به موږ ته زموږ الله تعالی پوره کوي. او د دې خبرو نه پس رئیس خان د ګلالۍ نه اجازت واخیستلو او هغه لاړو واپس. ګلالۍ دننه جمپلۍ ته ورننوته او خپلې مور ته په غېږه کې سر کېښودو او په ژړا شوه او د مور نه یې تپوس وکړو چې مورې آخر
د غریبي دومره غټه ګناه ده چې مونږه څه کار هم کوو نو هر یو کس دغه سوچ کوي چې یاره د دې څه غرض دی د دې څه لالچ دی. نو مور ورته په جواب کې وویلې چې نه بچې دا هیڅ قسمه ګناه نه ده بلکې ګناه خو دغه ده چې یو انسان خپل انسانیت هیر کړي او تا خپل انسانیت چرې هم نه دی هیر کړی. ګلالۍ د هغې ورځ نه پس چرې هم بیا هغه رنګې خوشحاله نه وه. هغې به د خپل کار سره کار ساتلو او نه به ډېره زیاته د خپلې جمپړۍ نه بهر وتله. په دې کې ډېرې ورځې تېرې شوې چې هغې نه پس بیا یو شپه د ګلالۍ د مور طبیعت ډېر زیات خراب شو. هغې ډېرې غټې غټې ساګانې اخیستلې او بدن یې ډېر زیات یخ شولو. نو ګلالۍ ډېره زیاته پریشانه شوله او خپلې مور ته یې ویلي چې مورې ته فکر مه کوه زه ځم او زه د خپل کلیوالو نه مدد غواړم. مور ورته ویلي چې بچې فکر مه کوه بس ما ته لګي چې زما سره اوس نور وخت نشته دی. په دې باندې ګلالۍ نور هم ډېره زیاته په ژړا شوله او د کور نه بار په منډه راووتله او د هر یو کس دروازه یې وټکوله خو د ټولو خلکو نه ورته همدغه یو جواب میلاو شو چې اوس هم لاړ شه که نه هماغه امیر هلک ته ورشه د هغه نه مدد وغواړه زموږ نه څه شي مدد غواړي. ګلالۍ د خپل کلیوالو نه ډېره زیاته مایوسه شوه او واپس راغه خپلې جمپړۍ ته د خپلې مور سره خوا کې کېناستله او د مور لاس یې په خپل لاسونو کې کېښلی او جړلی. په دې کې الله تعالی هغې ته یو فرښته راوستله چې د ګاډي نه د هغې کور ته مخامخ راکوش و چې هغه هم رئیس خان و. رئیس خان چې کله د ګاډي نه راکوش و نو د دې کور ته چې څنګه راننوتو ګلالۍ یې په سرو سترګو ولیدله نو هغه یکدم پوه شو او هغه ډایرکټ امبولانس ته رنګ وکړو. په دې کې لږ ټایم کې امبولانس راغلو او ګلالۍ د خپلې مور سره هسپتال ته لاړه. هسپتال ته رسېدو نه پس ډاکټرانو د ګلالۍ د مور زر تر زر علاج شروع کو او ګلالۍ بهر په کرسۍ باندې ناسته و جړلې او دعاګانې کولې. رئیس خان د ګلالۍ سره په خوا کې بالکل غلی ولاړو. لږ ټایم پس ګلالۍ رئیس خان ته وویلې چې تاسو ته د راتلو ضرورت نه و تاسو به خپل ځان ته دومره تکلیف نه ورکولو. نو په جواب کې ورته رئیس خان وایي چې بالکل ما ته ضرورت هو ځکه چې زه اوس د ستاسو صرف مدد نه کوم بلکې زه هم تا سره څنګ په څنګ ولاړ یم. ګلالۍ د رئیس خان په سترګو کې سترګې واچولې او کتلې ورته چې په دې کې ډاکټر صاحب راغلو او د هغه د شکل نه بالکل صاف ظاهرېدله چې حالات څنګه دي او د هغې نه بعد دوی ته وویلې چې مونږ خپل طرف نه کوشش ډیر وکړو خو افسوس چې ستاسو د مریض حالت ډیر زیات خراب دی او د هغې سره ټیم انتهایی کم دی. د دې اورېدو نه پس د ګلالۍ د خپو نه بالکل ساه وختله او هغې منډه کې او سیده کمرې ته ورننوته او خپله مور یې په بیډ کې پرته ولیدله. نو ورغله او د هغې سره کېناستله او د هغې لاس یې ښکلول شروع کړل او جړاګانې کولې. په دې کې د هغې مور سترګې غړې کړې او پیلې په ګلالۍ باندې نظر ورغو او بیا دې بلې غاړې ته رئیس خان باندې نظر ورغلو. نو دې رئیس خان ته اشاره وکړه چې راجوخ شه. رئیس خان چې کله دې مورکۍ ته راجوخ شو نو د رئیس خان لاس ونیولو او دې مور د خپل لور په لاس کې د رئیس خان لاس کې خودو او رئیس خان ته ویل چې زما سره وعده وکړه چې ته به زما د لور خیال ساتي او دا به هیڅ چرې هم یوازې نه پرېږدي. نو په دې باندې رئیس خان ورسره وعده وکړه چې زه به ستا لور چرې هم یوازې پرېږد نه کېدم. په دې باندې دا مور موسکی شوله غوندې او ساه یې ورکړه. د ګلالۍ د زړه نه یو داسې چغه ووتله چې هغه دې ټول هسپتال کې تاو راتاو شوله. د هغې نه پس ته رئیس خان د ګلالۍ سره تر اخره پورې ولاړو چې کله د دې مور خخه شوله او دا په قبر باندې ناسته وله لګیا وه جړاګانې کولې. نو رئیس خان د دې ته راغلو او دې سره خوا کې بالکل غلی کېناستو. دې ګلالۍ ورته په کلاره شانتې وویلې چې زه اوس یوازې یم په دې دنیا کې زما اوس هیڅ څوک هم نشته. نو رئیس خان ورته ویلې چې زه یم که نه. نو دې ته تپوس وکړو چې ته ولې ته آخر څه کې. نو ده ورته جواب کې ویلې چې هغه ورځ تا صرف زما مدد نو کړی بلکې تا زما دننه هغه انسانیت را بیدار کو
دې اورېدو نه پس د ګلالۍ په سترګو کې اوښکې راغلې او دا اوښکې د غم نه بلکې د یو بروسې وي. هغه شپه چې د ګلالۍ دنیا روانه شوله د هغې د یو نوې دنیا شروعات هم د دغې شپې نه و. رئیس خان صرف یو ډېر غټ امیر سړی نه بلکې هغه یو هغه انسان جوړ شوی و چې هغه د نورو خلکو درد به خپل درد ګڼلو او د هغې مدد کولو به څه ناڅه قسمه طریقه کوله. او بل طرف ته ګلالۍ چې هر څه وبایلل پس د هغې هم هغه اوس یوازې نه وه، خو د دوی ترمنځ چې کومه رشته وه هغه فلحال د یو نومه پورې رشته وه. ولې چې هغه د یو وعدې په نامه باندې وه، یو داسې وعده چې یو امیر سړي د یو ضعیفې بوډۍ ښځې سره کړې وه چې زه به د هغې د لور خیال ساتمه. د مور د تلو نه پس د ګلالۍ زندگی بالکل بدله شوله. هغه به ټوله ورځ په خپل کور کې په خپله جومبړۍ کې یوازې ناسته وله او هر یوې کونې کې به د هغې له د خپلې مور هغه مخ کارېدو او هغه به ورته رایادېدله. رئیس خان به هره ورځ د دې جومبړۍ ته راتللو خو هغه به بهر لرې ناستو او دې ته به یې د لرې نه کتل لکه چې یو انسان د یو بل انسان ته ټیم ورکوي چې یاره دې د دې خپل غم نه رابار شي. څو ورځې پس رئیس خان د ګلالۍ ته راغو او د هغې سره کېناستو او لږ ټیمه پورې خاموشي وه. او د هغې نه بعد رئیس خان ورته وویلې چې که ته دلته پاتې کېږي نو ته به نوره هم ډېره زیاته خرابه شي او تاله به ډېر زیات یوازې محسوسیږي. زه غواړم چې ته زما سره د ښار ته لاړ شي او هلته کې یو نوی شروعات وکړې. ګلالۍ د هغه ته یکدم انکار ونکړو او نه یې ورته دا وویلې چې او یاره زه تا سره ځم، خو هغې په دې باندې سوچ وکړو او ټوله شپه دا ناسته وه همدغه سوچ یې کولو او ورته د مور خبرې رایادېدلې چې بچې خپل انسانیت مه پرېږده، خپل ښهوالی مه پرېږده. او بیا په سبا باندې د دې خپل چې څه د غریبۍ سامانو هغه یې راوچت کو او یو اخیري ځلې د خپلې جومپړۍ ته وکتل او د رئیس خان سره ښار طرف ته لاړه. کله چې ښار ته لاړل نو دا ډېره زیاته حیرانه وه چې آخر دا څنګه زندګي ده، غټ غټ عمارتونه، هر یو شیز ډېر تیزۍ سره روانو. دا خو پیله لږه پریشانه شوله خو دې بیا هم هار نه منلو. رئیس خان دا خپل کور ته بونه تله بلکې دې له د کرایې یو مکان ونیسلو او هغې ته دا بوتله او ورته وویلې چې زه غواړم چې ته خپله زندگی په خپله باندې د یو نوي انداز نه شروع کړې. دې د رئیس خان شکریه ادا کړه او د هغې نه بعد دې سلو دغلته کې وړوکې کار شروع کړو لکه جامې ګنډل، ماشومانو ته د سکول تعلیم ورکول او همدغه رنګې رئیس خان د خپل کار سره داسې طریقې هم کتلې چې هغه د نورو خلکو په مشکله کې مدد وکړي. یو ځل رئیس خان دې ګلالۍ مکان ته راغلو او ورته وویل چې زه غواړم چې مونږ دواړه یو داسې سیز جوړ کړو چې په هغې په ذریعه باندې مونږ د نور خلکو چې کوم په مصیبت کې یا په مشکلات کې مونږ د هغې مدد وکړو. په دې باندې ګلالۍ ډېره زیاته خوشحاله شوله او ورته وویلې چې دا خو ډېره ښه خبره ده. نو همدغه شانتې دوی په شریکه باندې بیا یو وړوکی شانت مرکز جوړ کړو چې په هغې کې دوی ته خو پیله ډېر مشکلات وو خو باوجود د هغې هم دوی هار ونه منلو، ورلګیا وو دوی د خلکو خدمت کول شروع کړو. په کلاره دوی ته د خلکو راتګ ډېر زیات شو او دوی دواړه ډېر زیات خوشحاله. همدغه رنګې یو ځل یو شپه باندې هماغه پیرنۍ غونته شپه وه طوفاني چې ورکې باران و ورکې د اسماني بجلي هم وه. دا ګلالۍ د کړکۍ سره خوا کې ولاړه وه چې دې کې رئیس خان راغلو او د هغې سره ودرېدو. لږ ټیمه پورې دوی دواړه خاموش وو او د باران ته یې کتلو او د هغې نه بعد ګلالۍ ده ته وویل چې تا ته یاد شي هغه شپه چې په کومه شپه باندې ته زموږ دروازې ته راغلی وې او زموږ دروازه تا ټکټکولې وه. نو ده ورته جواب کې وویل چې او بالکل او هغې نه بعد تا ما له دروازه کولاو کړې وه. نو دې ورته په ژړا کې وویل چې په هغه ورځ ما تا ته پناه درکړې وه او دا دې نن زه په دې حل کې یم چې ته لګیا یې زما ته پناه راکړې. په دې باندې رئیس خان دې ته وویل چې خفه کېږه ما او زه غواړم چې ته زما سره صرف دا وخت نه بلکې دا ټوله زندگی زما سره تیره کړې. نو ګلالۍ خوشحاله شوه او ورته وویلې چې زه بالکل غواړم چې زه خپله زندگی د ستا سره
په یو پاکه رشته کې تیره کړم. همدغه رنګې د هغې نه یو څو ورځې پس د دوی دواړو واده وشو او دوی دواړو په خوشحالۍ باندې خپله زندګي تیرول شروع کړل او دوی هماغه خپل کار پرې نه ښودو او هماغه مرکز یې چلولو ورسره. همدغه رنګې یو ځل د دوی دروازه بیا وټکېدله او دوی دواړه په یو ځای راغلو، دروازې کولو کړه، نو مخامخ یو د اوبو نه لوند خوش د باران د وجې کس ولاړو چې ضعیف و. ورته وویل چې ماته د مدد ضرورت دی. نو ګلالۍ ورته ډېر په خوشحالۍ سره وویلې چې دننه راځئ، په دې ځای کې به تاسو له مدد هم ملاویږي او کور به درته هم ملاویږي د انسانیت والا. نو ملګرو د دې کیسې نه داسې ثابته شوله چې امیري هغه صرف په پیسو کې نه ده، بلکې یو غټ او ښه زړه والا انسان ټول نه غټ امیر دی چې د کوم یو کس سره د ورکولو دپاره زړه دی، هماغه انسان د ټولو نه غټ انسان دی. د صفا زړه نه بغیر څه غرضه یو وړوکی شانتې مدد د بل انسان پوره زندگی بدلوي شي. که د دې کیسې نه تاسو له سره غونتم سبق ملو شوي، نو دا تاسو د خپل کور والو او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ.